امیر خان متکی وایي چې پاکستان د بشري او کډوالو له مسایلو خپلو موخو لپاره د ګټې اخیستو هڅه کوي، خو غلام محمد یعقوب مجاهد وایي چې پاکستان د دومره وکړي چې سبا یې بلای شي. سلام ستړي مشئ په هم وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوي د دفتر یوناما د مشر سره په کتنه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدلو په مسلې خبرې کړې دي. دغه وزارت وایان عبدالقاهر بلخي د پنځشنبې د ورځې نه وخته نومبر 2 د ایکس په ټولنیزه شبکه لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان لخوا له جبري راایستل کېدونکو افغانانو سره دغه هیواد د امنیتي ادارو د نسم چلن د افغانستان د حکومت او نړیوالو لخوا راستنېدونکو سره د لنډمهالو او اوږدمهالو مرستو په اړه تفصیلي خبرې شوې دي. ښاغلي بلخي لیکلي چې په زرګونه کسانو په غبرګون نقطو کې د غیر موجه دلایلو له کبله د هر ډول اسانتیا او خدماتونو پرته په شپو په یخ کې تر شنه ازمان لاندې انتظار ته اړ ایستل کیږي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له بشري موضوعاتو او مهاجرینو څخه د بېلابېلو موخو لپاره د ګټې اخیستلو هڅه کوي او په دې برخه کې حتی د خپل ولس او خپلو سیاسونو او کارپوهانو خبرو او نظریاتو ته هم غوږ نه نیسي. همدغه شان مولوي متکی وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا د راایستل کېدونکو افغانانو پر کورونو چپې وهل کیږي، نقد شتمنۍ په زور اخیستل کیږي او د شتمنیو ترانسپورټي وسایلو او ان د څارویو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلي متکی د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو د ستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مکلفیت ادا کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویلي چې د یوناما مشر په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري او اړوند ادارې د مرستې لپاره په ساحه کې موجودې دي او په دې اړه به د نړیوالو د پام را اړولو او مرستې را جلبولو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه وړاندې د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ویلي و چې پاکستان د دومره ورته وکړي چې سبا یې بلای شي. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر افغان شخصي مال او مالکیت پوښتنه تر خپلې وسې کابي او اجازه به ورنکړي چې پنجاب د افغانانو شخصي مالونه او نقد پیسې ضبط کړي.